ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 35 of episode 2016 ها 15 نمبر د زم تاسو را ریفرنس ټاب دنګ تاسو پر ریفرنس ټاب کله کسلو کیپشن ګروپ باندې کار کوو سیدل تمہاری کلی چې کیپشن ګروپ هلکه کیپشن څه مطلب یو لوګو یو نخ یو مارک دی ویل کی سره کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان رزو لکه ریفرنس ټاب تا هلکه سوي چې انسرټ کیپشن کلیک کړئ بدل کا زما لکه څه پکار دی کیپشن می پکار دی ها کیپشن در کسره ما ورکی فیگر 1 هلکه څه لپاره څه پکار دی وای ملکه کله می چې اکویشن واچوله چې لکه نو اکویشن اوس ګورل ته مالک څه نه شکل چې اکویشن 1 چې اکویشن 1 کله مې لکه څه واچول لکه ټیبل می جوړ کسه ورته ورکا ټیبل 1 ورته ورکا ها او کا فیگر مطلب ما کوم یو شکل واچو څه ورته ورکا لکه ا او کچرته می کوشن ورکا څه کماته دا ورته ورکا دا ګورل کما څه کړو کیمیکل ها اوس ګورل تر ځما لکه څه وای اکویشن 1 چاله پر لکه دغه مطلب کته یو اکویشن بدل کې ورته ګوره انسرټ تلار شي او دلته مطلب ما څه کې اکویشن واچول ها چې شداګه کلیک کړئ بس ګورل ته ما سره هغه څه کړه ختمه کراته ها کته وچ نه دې څه مطلب یو لیبل ورته ورکې یو نه ورته ورکې ګوره ریفرنس ته کلاس څه ملګه پکار دی کیپشن می پکار دی سره لپاره اکویشن د لپاره اوکې کا وصل کا سوې اکویشن 1 صحیح شو ها بلکه سوې دا څه ما پکار نه دی نه هلکه سوګه مطلب فیگر د لپاره لکه څه ما پکار دی فیگر 1 دا مې لکه څه کو اوکې کا اوس ګول ته ما سره کسر کړل فیگر 1 راغی ها دا به ختم کو یو اټو شی بلکه څه کوم انسرټ کوم ګورل ته مطلب درغه پس سم ورکل دا مې لکه انسرټ کړ اوس ګوره ما سره به څنګه راشي هغه فیگر 1 راشي ها لور سور باندې کار کوم چې دا مطلب څنګه اتوماتیکلی جوړیږي ها سره یعنی مطلب دا شی لپاره چې ما سره دغه یو نه خده یو مارک دی خلک دا سوې اوس کته مطلب چې رزما سره کار کنه نیو لیبل کلیک کړئ باندې لکه څه غواړي چې کوم لیبل ورته ورکړي وته چې فار ایگزامپل ټیبل څه ټیبلز فار ایگزامپل نامه ورته ورکوم چې دا مې لکه څه ورته ورکړ کلیک کړئ باندې دام څه کوو کې اوس ګورل ته ماته سره ځکه ټیبلز راځي ها ته دا سیس ماپ کرنے لکه څه کا ایکسکلود لیبل فرام کیپشن لکه څه کا ماته د کیپشن دغه لیبل ختم کا ګوره کیپشن کو ما سره سره لکه کیپشن راغی کنه ټیبل ادم لکه څه کا ایکسکلود کو ما سره سره لکه نو هغه نمبر به راځي ها او کوي ډیډی کله کا ختم کا صحیح شو بل لکه سب کار نمبر سب کار شروع 1 2 3 مطلب څه کماته دا شروع کا فیگر 1 2 3 4 5 دا پس مخ راځه اصلا زم تاسو لکه سرکار چې دی او ټیپشن سره کار دی باندې کلیک وکړه الکه څه وایي اوس ګورل ته مطلب تاسو کوم د رقم شي دي شکلونه دي ښه الکه څه وایي دی ور ډاکومنټ په لکه څه کار دی ورته ورکړل پلان شي ښه دغه لکه څه کوی انتخاب ورته ښه الکه څه کوم مطلب ما د فوټوشاپ غل پردا پکار دی ها بیت مپ ایمیج لپاره ملک دا کیپشن پکار د څه ورته دا ورکوا نیو لیبل لکه څه پکار وي څه ورته هغه لیبل ورته ټایپ کوی څه خبره پکې نشته ها دا ملک څه کوم مطلب لیبل څه ورته ټایپ کوه څه خبره پکې نشته سیده دا اوس ماته مطلب مختلف قسم چې لکه ابجیکټونه دي ښه دا مطابق څه کولای شي مطلب یا ته الکه پیکیج می پکار شي مطلب دی پی ډی اف ډاکومنٹ ملک پکار شي د څه ورته لیبل ورکه چې پلان کې لیبل سیده بلکه دا وایي چې کله می لیبل انسرټ کله کوم ځای کوسی اباو د آیټم ایٹم نه د پاسه یا بیلو مطلب لاندې وو سیدا خدای به کڅ کې پلن ختم میکړه سیدا بل کڅ وای چې وای انسرټ ټیبل اف فیگر اوس ګوره مطلب ټیبل اف کنټین برکه خبره کړی وکنه دلته اوس ګوري بل مسله راځي ښا داس د کول پکار دي دا مله کڅ کې ختم کړل صحیح شو خالقه دلته سره زموږ څه کوم مطلب یو نه دلته ما څو کړل کنه یو نه داسې سټ شي پینځړ کړل کدا ده صحیح شو اې ته مطلب څه کوم یو نه لیبل ورته ورکوم ښه ګوره ریفرنس سره زموږ قسمه پکاره کیپشن ورته واچول کا دا فیگر 1 الکه چیرته وته چې اباو کلیک کړئ موږ ګوره ما سره دا غره کنه صحیح شی یو نه خو شو ښه خرازم ته مطلب لاندې څه کوم کلیک کوم دلته صحیح یو بل لیبل لکه څه کوم دلته مطلب خلم بل اټو شیپ ګوره انسرټ تر زموږ قسمه پکاره اټو شیپ انسرټ کړه کوم یو دلته دغه اټو شیپ دا څه مطلب ته اوس ورته لیبل هم څه ورته ورکه ګوره کیپشن تر زموږ قسمه پکاره دی دغه او اباو کلیک کړئ موږ ګوره ما سره دا راغی کنه اوس لکه زما دا پکار شو چې ټیبل اف کنټینټ په شکل څخه دا مطلب ماته جوړ کا ګوره دلته ودرېګم اوس ګوره ما سره په موجوده ډاکومنټ کې دوه چیو تفسیرونه مطلب دوه اکشن وو او سره خوا کې دوه دنه چیو کیپشنونه مو ښه اوس لکه زما څه پکار دی انسرټ ټیبل اف فیگر کلیک کړئ باندې لکه سبې پکار دی دا مې پکار دی اوکې اوس ګوره ماته لکه څه وایي چې فیگر 1 کومه صفه کې لکه نو اول صفه کې فیگر 2 کومه صفه کې دی ټوکې لکه این مطلب ټیبل اف کنټینټ په شکل باندې هلته بل کثرت لل هډینګ براته دلته لکه سره جی فیگر راځي فیگر مين شکل چیرې ګوره دا مله کڅ کوم مطلب کنټرول مې نو کلیک مې ور باندې وکړه ګوره هلته چیرته لاړو فیگر 1 ته لاړو اماغه لینک په شکل څه کې درته جوړوي درته ها دلته مطلب ما سره چې دي مختلف قسم اپشنونه دي خلک ګوره مطلب دا قسم غواړي په دې شکل مطلب وسله کوم تاسو ټیبل اف کنټینټ کې ور باندې کار کړو دلته ها سیدا ټیبل اف کنټینټ کې دم تاسو راغلی وو ها
مطلب کوم فیګر غواړي پلان کې یا ټمپلیټ نه مطلب غواړي دا څه مطلب وسی دا الکه سمې په کار فیګر 1 ټیبل پلان کې سره دا مطلب چې د اپشنونه دي ښا سټایل مطلب دا قسم وسی الکه چې نو شروع وشي سره دا چې ما سره مطلب دي مربوطه اپشنونه دي ښا بل قسم چې اپډیټ ټیبل اوس ګوره مطلب ته ماته کوم دي څه ماټوشي ماته مطلب څنګه شو زیات شول دا به څنګه مطلب کې اضافه ګوره فار ایگزامپل څه قسم دلته راځم ورپسې دا څه کوملته کلیک کوم ښا کنټرول انټر پریس کوم ورپسې ګوره کنټرول انټر مې څه پریس کور پاسه دلته لکه څه ما په کار دی بل ډوشي په میزړ کوم لکه کوم یو دی دا دی ښا دا انتخاب کو ورته لکه دا فار ایگزامپل صحیح شو او ته څه کوي دا کیپشن مرته ورکا کوم کیپشن لکه ریفرنس ته بلاړ شو کیپشن به ورته ورکول کوم دا کیپشن سره کلیک کړئ اوس ګوره ما سره بل کیپشن مې اضافه جواب پکې نه درغله سبو کوم لکه دا به انتخاب کوم ورته اپډیټ کا کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما خبره به راغله چې صرف 30 نمبر په کار دی کوچ نه انټایر ټیبل په کار کلیک کړئ باندې ګوره ما ته څه لکه ټیبل فیګر 3 چرته راغی په درې ما صفه کې سره راغی سره او دا چې ما سره کوم کراس ریفرنس دی ورکوم تاسو مخکې خبره کړې وخه چله قسمه په کار دی او د چې مطلب زما دا په کار دی فیګر مې په کار دی فیګر لکه چې راشي در سره ها صرف ازما مطلب څه په کار دی لکه نو یوازې مطلب غواړم چې پیج نمبر ما سره شکل کړي باندې ګول ته ما ته پاسه سپیکر کړو اما راغله دلته ځکه کلیک کوم ښه ګوره دلته ودرېږم الکه څه په کار دی ګوري کراس ریفرنس لکه راځم فیګر ونه لکه څه کومه پیج نمبر راوړه دا مطلب دا شو چې دا فیګر ون کومه صفه کې دی کلیک کړي باندې الکه څه کومه صفه کې دی ون صفه کې دی ها او کته وایي مطلب نه انټایر کیپشن مې په کار کلیک کړي ونه مطلب ماته دغه راځي فیګر ون سره دا ریفرنس ده مطلب مرجع ده ها اونلی کیپشن ټیکس کلیک کړي مطلب صرف ماته دغه راوړو ګوره ماته چې دا مطلب امټی دی خالی دی ها تاسو مطلب کولای شئ ټیبل لپاره یې استفاده کې خبره پکنه سره یا پر ایگزامپل چې مطلب اکویشن دی لپاره تراوړه سره فور نوټ برکه کوم تاسو مخه خبره وکړه کنه نو هغه کولای شئ مطلب څه کې دا شان پکې انسرټ کې چیرې دا په کومه صفحه کې سره پر او مطلب مله څه کا اباوټ ټیکس راوړه پیج نمبر راوړه دا نور سره خدا زموږ تاسو کیپشن ګروپ چې تاسو ولوسه سره